بیا هم وخت بخیر. ابراهیم نومند د ورزشي چارو کارپو او تکړه کمنټر را سره میلمه دی. نن مو راغوښتی دی غواړو چې د افغانستان پر لوبو باندې ورسره بحث او خبرې وکړو چې تېرې څو لوبې چې وشولې 50 ورځې او 100 ورځې لوبې وې. دغه لوبې د پاند باندې څه ډول لوبې وې او همداراز سره روانې لوبې له کومو هېوادونو سره دي او همداراز د ځینو کسانو غبرګونونه چې په د وروستیو کې د کرکټ په اړه باندې خپاره شوي دي هغه د حضرت زازي په اړه باندې دي. البته زازي صاحب نو په دې وروستیو کې ډېر ښه ولوبېده او ښه وځلېده، د خلکو زړونه یې لاسته راوړل، خو په دې وروستیو لوبو کې بیا وانخیستل شو. خو د خلکو په ذهنونو کې همدا پوښتنه چې ولې وانخیستل شو، دا پوښتنه به هم له مومند صاحب نه کوو چې ولې وانخیستل شو او د دوی اند د زازي په اړه باندې څه دی او د روان لوبو په اړه باندې به هم ورنه پوښتو. مومند صاحب ستړي اوسئ او سهار مو پخیر. ډېره مننه نظري صاحب، سهار مو په خیر. ستاسو تلویزیون له لارې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د تېرو لوبو په اړه باندې راته ووایاست چې که هغه کسان چې ګوري البته هغوی خو خبر دي، هغه کسان چې ناخبره دي هغوی ته معلومات ورکړل شي چې د کومو هېوادونو سره لوبې وي او افغانستان څه رقم وځلېده او د روانې لوبې د چا سره دي؟ دغه لوبې د ایرلینډ سره وې، په ایرلینډ کې ترسره شوې. 3 ورځې لوبې پلان شوې وي او 53 ورځې لوبې پلان شوې وي چې په هغې 3 ورځې لوبو کې 2 لوبې وشي، دواړه افغانستان وګټلې او د اتلولۍ جام هم افغانستان ترلاسه کړ. په 53 ورځې لوبو کې هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله، خو دویمه لوبه کې بیا ماتې وخوړه او په وروستۍ سیالۍ کې هم په ډېره ښه توګه وانې او یو طرفه لوبې وروستی دغه لوبې د اتلولۍ جام هم 2 د 1 بریا په وړاندې خپل کړ. نو ایرلینډ سره زمونږ هغه تګ راتګ دوامداره دی، د نورو ټیمونو په یا لوبډلو په پرتله باندې موږ له ایرلینډ سره ډېر لوبې کوو ځکه زموږ نږدې سیال دی او په دې وروستیو کې تېر کال افغانستان او ایرلینډ دواړو بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. نو مخکښې یا هغه لوبډلې چې پخوا یې بشپړ غړیتوب اخیستی هغوی په ډېر مشکله دواړو لوبډلو سره حاضرېږي چې لوبې ورسره وکړي. نو دوی خپل منځي لوبې کوي، افغانستان ایرلینډ ته ځي وخت نه وخت او ایرلینډ ډېر عربي اماراتو یا په هند کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې میلمه وي. نو دغه داسې کوم خاص ځانګړې لوبې نه وي بلکې د دواړو ترمنځ په دوامداره توګه باندې ترسره کېږي. او دغه یوه لوبه فکر کوم د باران له وجې ونه شوله، د هغې تاثیرات څه ډول ول؟ د افغانستان امتیاز یې څه ډول شو؟ افغانستان ته ورکړل شو ځکه 2 لوبې ګټلې وې افغانستان. بې نتیجې لوبه پای ته ورسېده، خو افغانستان چې کومې 2 لوبې وګټلې په هغې باندې افغانستان د اتلولۍ جام وګاټه او بل دا چې هغه کوم مقام چې افغانستان په 100 ورځې لوبو کې لري 8م مقام له سریلانکا او بنګلادیش سره هم افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله درجه بندۍ کې وړاندې ده. نو دغه مقام نور هم پوخ شو او چې کوم راتلونکی زموږ هدف دی هغه بیا ویسټ انډیز دی چې د هغه نه 9م مقام ونیسو. نو دا هغه وخت کېږي چې موږ په دوامداره توګه باندې 100 ورځې لوبې وکړو. د اوسني 8م مقام د پوخوالي ګټه دا ده چې 2020 ورلډ کپ یا نړیوال جام چې 100 ورځې نړیوال جام په اسټرالیا کې کېږي د هغې دپاره افغانستان باید دغه 8م مقام له ځان سره خوندي وساتي. که دغه مقام له لاسه ورکړي نو بیا مجبور دی چې د غوروي پړاو څخه تېر شي او که چېرته 9م مقام ته لاړ شي 9م مقام خو بیا خو ګرنټي ده، ضمانت دی چې افغانستان به لوبېږي. خو که تر 8م مقام پورې هم افغانستان وساتي د روان کال د سپټمبر میاشتې پر مابخل اخري هغه مهلت دی چې دغه مقام که وساتي او که مخکې ځي خو نوره هم ګټه د افغانستان دپاره. خو که دغه 8م مقام هم وساتي افغانستان به نیغ په نیغه په 2020 کال 100 ورځې نړیوال جام کې لوبېږي چې دا به لومړی ځل وي. وړاندې افغانستان نیغ په نیغه نه دی لوبېدلی. افغانستان 2019 ورلډ کپ کې هم د غوروي پړاو نه وروسته، 2012 کې هم د غوروي پړاو نه وروسته، 2014 کې هم د غوروي پړاو نه وروسته او 2014 نړیوال جام کې هم د غوروي پړاو لوبو وروسته افغانستان لاره پیدا کړې. خو که دغه 8م مقام افغانستان ساتي او اوس مهال افغانستان ښه پوخ کړی دی ماشاءالله، نو دا به ګټه دا وي چې افغانستان به 100 ورځې نړیوال جام ته چې په اسټرالیا کې 2020 کال کې هغې ته به لاره پیدا کړي. نو دغه 100 ورځې لوبو ګټلو ګټه موږ ته دا وه. بل دا چې موږ یو نوی لوبغاړی پیدا کړ د حضرت الله زازي یا د کوم بلکل ډېر کلونو وروسته موږ د شهزاد نه وروسته وکته چې افغانستان ته کوم بیټسمین په بیټینګ باندې لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ کارکوونکي یا مینوال یا کپتان یا لوبغاړي دا نشي ثابتولی چې افغانستان په بیټینګ باندې په وروستیو 2 کلونو کې د شهزاد پرته چې شهزاد لوبه نه یې کړې افغانستان د په بیټینګ باندې لوبه ګټلي. دا د کلونو وروسته لومړی ځل چې که شهزاد نه چلیږي هم نو حضرت الله زازي هلته د 4 او 2 اتیا لوبو انینګزونه ولوبول چې
د کلونو په کوم کلونه تیر شوي دي نه ولیدل شوي. نو یو روښان راتلونکي زیری ورکړي کرکټ مینوالو لپاره. او افغانستان چې همیش مشکل لري په اوپننګ کې، ځکه د اوپننګ داسې یو جوړی چې دا په لوبډلې ته مورال هم ورکوي او په ټول لوبډله باندې منفي تاثیر هم وباسي که ښه ځلیږي او که خدای مکه ناکامیږي. نو حضرت الله زازي پر راتګ باندې او هغه ته په چانس باندې چې همیش زمونږ په شمول باندې ډېرو کرکټ مینوالو دا غوښتل چې زازی راشي. زازی د افغانانو ورته کریس ګیل نوم ورکړی، ځکه هغه میچ چینجر دی، میچ بدلوي. که هغه لوبه کوي نو هغه بس داس فکر وکړه یا خدای مکه په صفر وټیږي لکه کوم کار چې ورسره په 500 ورځو لوبو کې وشو، او که کلیک شو نو هغه بیا داسې هغه چې هغه 10 اورونه هم کیش کړي، 10 اورونه لوبه هم ولوبوي، نو د مخالف ټیم نه سیالۍ بل اړخ ته وړي، د افغانستان په ګټه باندې تماموي. نو دا یو ښه زیری د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه شل اوريزه لوبډلې لپاره د همدغه فرصت برابر شو چې دوی په ملي لوبډلې کې ولوبېږي. نو یو څه پر دې باندې وغږېږو چې په همداسې 19 کلن ټیم کې یا هم د دې نه ښکته په نور ملي ټیمونو کې چې موږ کسان کورنۍ ټیمونو کې چې موږ کسان لرو، آیا د زازي صاحب غوندې به ډېر کسان لرو چې استعدادونه لري، که هغوی ته زمینه برابره شي په ملي ټیم کې ورته وخت ورکړي؟ یو خو داسې چې بیخي یو لوبغاړی ته د ولسوالۍ نه راوړي یا د ولایت نه راوړي، او هغه بغیر د چې ګریډ 1 ګریډ 2 ولایتي د ریجنل یا په زونونو په کچه باندې یا انډر 19 19 کلن 14 کلن 19 کلن لوبډلې لوبولي، ایمرجنګ لوبډلې لوبولي یا اے ټیمي لوبولي، د هغې پرته یو لوبغاړی راوړي نو هغه باید ډېر استثنایي وي. تاسو دنیا کې مثالونه شته د هغې چې استثنایي لوبغاړي بغیر د نه چې هغه کوم نړیوال کرکټ کړی وي، بغیر د نه چې موږ لوبغاړي د پاکستان ځینې لوبغاړي موږ پېژنو چې هغې کې بالکل د پاکستان کورنی کرکټ هم نه دی کړی. هغوی یو لوبغاړی پخوانی لوبغاړی تللی دی کوڅه کې چېرته لیدلی دی چې دې بالر کې یو څه شته، دې بیټسمین کې یو څه شته راغلی دی. تاسو د فخرالزمان مثال در کوم، د هغه ټیم په پاکستان سوپر لیګ کې په لومړي پړاو کې په دویم پړاو کې لاهور قلندرز لومړی ټیم و چې له لوبو بهر شو، خو د هغوی سلیکشن کمیټې چې کوم مشر نظام الحق هغه د هغې ټیم نه فخرالزمان چې یو پښتون دی او پښتنو ته هلته په ډېر مشکل باندې په ټیم کې ځای ورکول کېږي، خو فخرالزمان ته چانس ورکړ او پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له هندوستان نه په چمپیونز ټرافي کې په انګلستان کې په 2019 کال کې لوبه وګټله، او لوبه همداسې وګټله چې د اتلولۍ جام پاکستان وګاټه. د هغه ټولو 10 هیوادونو یا 8 هیوادونو په منځ کې د چمپیونز ټرافي وګټله. نو یو داسې استثنایي لوبغاړي چې هغه که هر ځای کې سړي له په لاس باندې ورشي، هغه باید دې ته ونه ګوري چې د کوم لیول کرکټ کړی، په کومه کچه کرکټ کړی دی که نه دی کړی. یو داسې لوبغاړي چې زموږ په کورني کرکټ کې په دوامداره توګه باندې لوبېږي، هغه کرکټ مینوالو ته هم پته شته، د هغو ریکارډونه هم معلوم دي. مثال یې د منیر احمد دی، د حضرت الله زازي دی، د یو شمېر نور لوبغاړي دي چې هغه په کورني کرکټ کې دوامداره پرفارمنس کوي، کارکردګي ښیي، نو هغه ښه پاخه لوبغاړي دي. نو کرکټ بورډ باید دا جرأت وکړي، ځکه چې زموږ چې کوم لوبغاړي پخواني لوبغاړي دي او د تېرې یوې نیمې لسیزې را په دې خوا په ټیم کې لوبېږي، د هغوی چې څومره وسه کېده هغه یې کړي دي. خو بدبختانه اوس په اوسني کرکټ کې او ماډرن کرکټ یا نوی کرکټ چې کوم دی د هغې دپاره بالکل په هېڅ کچه باندې هغوی جوګه نه دي، یوازې په ټیم باندې بوج دی. نو پکار دی چې دغسې ځوانان چې د حضرت الله زازي غوندې منیر غوندې چې په کورني کرکټ کې پرفارمنس کوي باید مخې ته راشي. څه فکر کوئ کرکټ بورډ داسې یو سیستم لري چې فرض مثال خدای نخواسته یو ستونزه پیدا کېږي زموږ په ملي کرکټ ټیم کې هم یو چاته دلته داسې یو ټیم لري چې تیار چمتو آماده اوسېږي چې یا هم د دې لپاره چې هغوی اسوده شي دوی ور مخکې کړي په دې ټیمونو کې چا خبره ځای پر ځای کړي. داسې یو ټیم لري چې مجهز د دې لپاره چې ملي ټیم ته چمتو اوسېږي تر څو یو ستونزه پیدا کېږي ملي ټیم ته ور معرفي کړي. زموږ او ستاسو لپاره لري، کله چې رسنۍ پوښتنې کوي، کله چې تاسو ګورئ ملي ټیم بهر نو دوی لپاره دغسې غشته دی. 15 کاله 4 کاله موږ د افغانستان په الف ټیم باندې ضایع کړل، په هغې کې فضل نیازی و، په هغې کې شاد کمال و، په هغې کې نواز خان و، په هغې کې عبدالله عادل و، په هغې کې نورالحق ملکزی و، په هغې کې عبدالله مزاري و، په هغې کې یونس احمدزی و، په هغې کې ډېر داسې د منیر احمد ډېر داسې لوبغاړي وو چې هغه باید ملي ټیم ته راغلی وی، د ملي ټیم لپاره حماوي لوبغاړي وو چې هغه الف ټیم کې لوبېږي او کله چې په الف ټیم کې پرفارمنس کوي کارکردګي ښه به نیشنل ټیم ته راځي، او که په ملي ټیم کې څوک کارکردګي خرابېږي هغه به بیرته الف ټیم ته راځي تر څو بیرته ځان جوړ کړي. دغه لوبډله افغانستان څو کاله وچلوله، ساوت افریقې له سفر وکړه، سریلانکا له یې ولېږله، په هندوستان کې ورته د زیمبابوې الف ټیم سره لوبې برابرې کړي، خو هغه لوبغاړي بدبختانه چې ورسروک شو. اوس کرکټ بورډ په داسې ځوانانو باندې کار شروع کړی دی د ایمرجنګ په نوم باندې چې دا د هغه غوړېدونکي لوبغاړي چې کوم دي الف ټیم بیخي ختم دی. په
دغه ایمرجنګ لوبډله کې د تیر کال چې کوم 19 کلنو نړیوال جام چې سږ کال په جنوري کې په نیوزیلند کې وشو زیاتره د هغې لوبغاړي پکې اچولي دي ځکه کرکټ بورډ اوس نوې پالیسي جوړه کړې ده چې کوم لوبغاړی یو ځل 19 کلنو نړیوال جام ولوبوي نو هغه بیا بل کال یا 2 کال وروسته چې کوم نړیوال جام د 19 کلنو کېږي په هغې کې ګډون نشي کولی یعنی هر 19 کلن لوبغاړی یوازې یو ځل د 19 کلن نړیوال جام لوبولی شي نو د دې څخه معلومیږي چې نه خو بیا د 19 کلن لوبډلې جوګه شو او نه دومره زر دا جوګه دی چې ملي ټیم ته راشي نو د دې وجې نه دوی ته ایمرجنګ یا غوړېدونکې لوبډله چې هغه مخ په غوړېدو ده مخ په پرمختګ کې ده نو د هغې نوم یې ورته ورکړی دی او زه باوري یم چې کوم لوبغاړي په دې کې شامل دي نو هغه عمرونه یې کم دي نو که زه ته یا بل څوک یې هم غواړي نو زړه نه کوي چې نه کرکټ بورډ ډکولی شي نه موږ دومره په ډاډه توګه ورته ویلی شو چې دغه ملي ټیم کې دغه لوبغاړی ناکامه دی د ایمرجنګ نه اوس لوبغاړی ورکړه په کار دا و چې هماغه الف لوبډله چې کومه الف لوبډله باندې موږ 15 کاله کار کړی هغه اوس نشته دی بدبختانه هغه لوبغاړی په هیڅ پلان کې نشته دی نه د ملي ټیم شو الف ټیم ختم شو او ایمرجنګ باندې دوی اوس ټول فوکس دی او زما چې څومره تحلیل دی او زه څومره سوچ کوم دا کار کرکټ بورډ دې دپاره کوي چې لا هم په ملي ټیم کې چې کوم پخواني لوبغاړي دي هغوی ته د زیات نه زیات لوبېدو چانس لا هم ورکړي د انډیوالۍ د وجې نه د دوی د پخوانۍ کارکردګۍ د وجې نه د دوی هغه تاثیر چې په خپل انډیوالي چې په لوبډله کې جوړه شوې ده د هغې وجې نه چانس ورکړي ځکه هېڅوک هم په دې وخت کې زړه نه ښه کوي چې اکرام علي خیل یا رحمان ګربز یا درویش رسولي یا زموږ نور چې د ابراهیم زدران د هغه الف ټیم ایمرجنګ لوبډله کې چې دي دا د دومره ژر په ملي ټیم کې راشي شهزاد زیدي ونیسي دولت زدران زیدي ونیسي د نجیب زدران زیدي نبي ساحل زیدي ونیسي نو دې وجې نه دوی ته وخت نه ورکوي چې دا ځای ونیسي نه نه زه هم چې کرکټ بورډ هم زړه نه کړي او بل د مینهوال هم دا نه غواړي ځکه هغوی دومره په هغې لیول کې نه دي په هغې کچه کې نه دي ځکه 19 کلن لوبغاړي دي نو هغه په لیول کې نه دي چې هغه ملي ټیم ته راشي نو په کار دا وي چې الف لوبډله باندې مې کار کړی وي موږ که ځاځي غوندې داسې کس ولرو فرض مثال دغسې کسان موږ زیات لرو چا پر سر باندې لیکلی چې دا کس هم ځاځي غوندې لوبېدلی شي هېڅ پر تندي باندې نه دی لیکل شوی خو د هغه کار ته کتل کېږي که چېرته دغسې زمینه ورته برابر شي ځاځي غوندې دا دی ځاځی ښه ولوبېده خو په دویمه لوبډل کې وانخیستی که دې دلیل راته ووایاست چې ولې وانخیستل شو لوبه یې وکتله ورته چې په لومړي ځل یو بدبختي چې زموږ په کرکټ بورډ کې شته دی او هغې نه زموږ کرکټ ډېر زیات متاثره کېږي هغه دا دی چې زموږ زیاتره لوبغاړي چې کارکردګي ښه کېږي یا خرابېږي هغه زیاتره سوشل میډیا فیسبوک ټویټر دې شته ډېر زیات توجه کوي د هغوی کارکردګي په همغې پورې تړلې ده چې ما پسې به خلک څه وایي ځکه سکور وکړم که ونه کړم ما پسې به خلک څه وایي دغې وجې نه دغه لوبغاړي په ویره کې دي په کرکټ بورډ کې هم نن یو لیکنه وکړه یو لوبغاړي په اړه یو نظر ورکړه تاسو ویل ده چې منیر احمد کاکړ غبرګي په کورني کرکټ کې والی خو هغه ته چانس نه په هېڅ لوبډله کې ان په الف لوبډله کې هم په ډېره مشکله باندې لوبېده خو د دې ایشیا کپ ته د لوبډلې د اعلان نه څو ورځې وړاندې په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې د منیر احمد د کاکړ د راتګ او د راوستلو دپاره غږ پورته شو 2 ورځې وړاندې کرکټ بورډ چې کومه لوبډله ایشیا کپ دپاره اعلان کړه په هغې کې منیر احمد یعنې همدا فیسبوک سوشل میډیا کې په داسې حال کې چې موږ 15 کاله یا 10 کاله کېږي چې موږ افسرزادي په څېر باندې یو ویکټ کیپر لرو چې صحیح ده بیټینګ کې مشکل لري خو بهترینه ویکټ کیپر دی د افغانستان دغه راز که پرفارمنس کارکردګۍ کې ته وکتل شي اوسنۍ کارکردګي د رحمان ګربوز په ایمرجنګ لوبډله کې او په انډر 19 لوبډله کې یا په کورني کرکټ کې ډېر ساري استثنایي کارکردګي وه دغه راز اکرام علي خیل نو دغه زموږ د غوروي کمیټې او کرکټ بورډ چارې د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو نه ډېر زیات متاثره کېږي نو دې وجې نه یو لوبغاړي ته چانس ورکړل شي بېرته بیا ډراپ شي زما په اند باندې باید منیر احمد په راتګ باندې ټول کرکټ مینوال خوشحاله دي ځکه هغه حقدار او کرکټ کې اصول لري څوک چې پرفارمنس په کورني کرکټ کې کوي هغه د دې حقداره دی چې هغه سره جنګ کولی شي د غاړ نه دې نیولی شي چې ماله چانس راکړي ځکه کورني کرکټ د همدې دپاره کېږي چې باید ملي ټیم ته لوبغاړي لاره پیدا کړي حضرت الله عظیم مسلسله توګه باندې دغه کارکردګي کوله او اخر هم چانس ترلاسه کړه او چانس نه په ډېره ښه توګه باندې استفاده وکړه خو بدبختي ده چې زموږ په کرکټ بورډ کې لا هم ځینې یو څو لوبغاړي ویل چې د ټینسي لوبغاړی دی او دا دی نو ما مخکې چې کومې خبرې وکړې کلونه وروسته موږ یو بیټسمین وکاته چې افغانستان ته په بیټینګ لوبه افغانستان چې څومره لوبې ګټلې دي په تاریخ کې داسې چې کله لوبډله جوړه شوې ده په تاریخ کې څومره لوبې شي افغانستان ته حمید حسن نبي ساحل
او په اوس وخت کې راشد خان ارمان او همدارنګه شهزاد محمدي په بالنګ او بیټینګ کې نور لوبغاړو اصغرستان زي سمي الله شینواره، نجیب زدران، شفیق الله شفاق، کریم صادق، نوروز منګل، نور علي زدران د ټولو کنټریبیوشن یا همکاري کړې ده د خپل برخه او خپل هغه سهم یې په هغه لوبډله کې. خو میچ فینران نه دي، لکه میچ افغانستان ته آن رحمت شاه زرمتي هم افغانستان ته تر اوسه پورې میچ نه ګټلی. په داسې حال کې چې په ملي ټیم کې یوازینی کلاسیک او هغه د کرکټ په ټولو اصولو باندې هغه برابر او معیاري لوبغاړی دی. نو میچ وینر عزت الله زازی میچ وینر دی، میچ ګټونکی دی. افغانستان ته پکار و، کرکټ بورډ ته پکار و چې دا باید ځان سره ساتلی ایشیا کپ کې باید لوبېدلی وي. موږ ته په انګلستان کې هم پکار راته، ځکه چې اوسنی کرکټ داسې دی چې څوک تاله وکټ اخلي، څوک تاله رنځونه کوي، هماغه باید ستا لوبغاړی وي. دلیل یې څه نه باید تاریخونو ته وکتل شي، نه باید 10 کاله پخوانیو ته 3 کاله پخوانیو اوسني وخت ته وکتل شي، اوسني کار ته وکتل شي. اوسنی کرکټ دا دی چې څوک تاله وکټ اخلي، څوک تاله منډه کوي، هغه باید ستا د ټیم غړی وي. تاسو دلیل څه ارزوئ چې په دې ټیم کې وانخیستل شو، په دې لوبه کې وانخیستل شو؟ یو خو ما وړاندې ویل چې یو څو کسانو دا خبره کوله، اول خو دا چې غریب په 500 ورځو لوبو کې یا د په خپل فشار باندې ځینې وخت لوبغاړي دا کنسپټ دا سوچ لري چې شل ورځې لوبو کې شل ورځې نو باید تیز لوبو کې 500 ورځې لوبو کې 500 ورځې باید کوشش وکړم چې سلو په سلو بالو باندې کم تر کم سلو وکړم. خو ځینې وخت د لوبغاړي نیچر یا طبیعت داسې نه وي که هغه کوشش وکړي لکه افریدي به چې کله وسیم اکرم به ول ما به چې کله ورته په ډریسنګ روم کې وویل چې ته به ځې هلته به 50 باله لوبئ او ما زه ته رنز نه غواړم، هغه به زه به چې بهر میدان ته ښکته شوم نو ما به زړه تنګ شو، په وړني به ما کوشش ته شپږیزې یا څلوریزې کاوه. نو ځینې لوبغاړي داسې کپتان یا روزونکي باید هغه ډیولپ کړي، هغه ښه کړي، نه دا چې د هغه سټایل د هغه چې کوم سوچ دی، د هغه چې کوم هغه طریقه کار دی هغه کې باید ګوته ونه وي او غرض پکې ونه لري. او ما په خیال باندې حضرت الله زازي باندې همدغه فشار و چې هغه شل ورځې لوبې دي نو هغسې لګیا و چې کله فارمټ بدل شو نو کوشش د دا وکړ چې خپله لوبه بدله کړي. چې کله خپله لوبه بدله کړه نو په 2 لوبو کې 14 او 9 منډې وکړه او ناکام شو. تاسو د هندوستان هغه لومړنۍ لوبه ولا چې بالکل د هغه لومړنۍ 2 لوبو باندې د یو لوبغاړی مشکله ده چې څوک یو جج کړي یو دغه کړي. بل چې تا ته تقریبا 1.5 ورځې نه د 500 ورځې لوبو د پیلېدو نه وړاندې 2 ورځې مخکې افغانستان ته هغه 4 او 2 انینګزونه وکړه. همدغه بالران چې کوم د ایرلند لپاره په شل ورځې لوبو کې ولوبېدل، همدغه بالران د ایرلند لپاره په 500 ورځې لوبو کې ولوبېدل. نو دا خبره داسې وه چې یو د کپتان لخوا چې کوم پلانینګ ورکړل شوی او د کوچ لخوا چې کوم پلانینګ ورکړل شوی او یا چې د خپله کوم سوچ کاوه چې دا 500 ورځې لوبه ده نو خپل پلانینګ کې چې کله د بدلون راوسته هغلته په هغې 2 لوبو کې ناکام شو. نو ناکام شوی خو تاسو ولید په ټول سیریز کې شهزاد محمدي هم ناکام شوی و، ایشیا کپ غړی دی. دغه راز په اخرنۍ یوازینۍ 500 ورځې لوبه کې چې هغه هم په 14 منډو باندې احسان الله جنت ډراپ شو، کیچ یې ګزار شو، بیا هغه نیمه سیریز جوړه کړه په اصل کې چې 123 ټارګټ یې افغانستان ته ورکړل شوی، لکه ډېر کم هدف افغانستان ته، خو احسان الله جنت په یوازینۍ 50 باندې دا د ایشیا کپ لوبوي. جاوید احمدي په ټول ټور کې د ایرلند او انګلستان په سفر کې چې دا ملي ټیم لره یوه لوبه هم نه ده کړې، خو هغه د لوبډلې غړی دی. په اصل کې ما مخکې ویل چې ته باید په ټیم کې ځان سره یو امپاکټ، یو تاثیرګذاره چې هغه لوبه یا اخوا کې یا دې خوا کې، داسې پلیر باید په بیټینګ کې په ځانګړې توګه موږ باندې ولرو. په بالینګ کې موږ راشد له ځان سره لرو چې هر وخت کولی شي افغانستان ته لوبه بدله کړي. نبي ساحل تر اوسه پورې افغانستان ته لوبه بدله کړې نه په بال باندې، یا مجیب زدران صحیح ده چې یوه یا 2 وکټې اخلي، خو افغانستان ته ګټونکی بالر نه دی چې افغانستان اقتصادي بالر دی، خو ګټونکی بالر نه دی چې افغانستان ته لوبه وګټي. راشد د افغانستان لپاره په بالینګ کې، بیټینګ کې د افغانستان لپاره شهزاد چې اوسني وخت کې ټوټلی په مکمله توګه باندې آوټ اف فارم دی، بیخي د هغه څخه رنز نه کېږي، منډه ترې نه کېږي، بیخي اعتماد یې په ځان باندې کم شوی دی. اوسنی ټیم کې یا لوبډله کې د حضرت الله زازي شتون ډېر زیات مهم و چې نه یوازې چې کوم موږ ایشیا کپ کې د چا سره لوبېږو، همدغه 4 ټیمونو سره موږ په ورلډ کپ کې هم لوبېږو نړیوال جام کې. نو دا زموږ د بیټسمنانو لپاره هم یو چیلنج دی چې کله موږ ایرلند خلاف په 180 رنځونو باندې موږ سوځول کېږو نو موږ به انګلستان کې څه کوو. نو ایشیا کپ کې زما په خیال باندې پکار دی چې حضرت الله زازی باید شامل وي. موږ زیاتره لوبې په سپین بالینګ باندې په اوسني 2-3 کلونو کې ګټلي دي راشد په، او تاسو ته پته ده چې سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هېوادونه دي، نو هغوی ډېر په لوړه کچه باندې کرکټ کوي. صحیح ده چې موږ به ترې ګټو لوبې،
خو هغوی کرکټ د هغوی سوچ د هغوی فکر ډېر لوړ دی. نو د همدې وجې نه د راشد لپاره د افغانستان د بالنګ لپاره به هم ډېر دقت او ډېر باید خواري وکړي، محنت وکړي او هیله ده چې په نورو لوبو کې هم دې ته وخت ورکړل شي. او بل چې زموږ د لوبغاړي چې کوم دغه پوزیشنونه دي بیټینګ آرډر دی دا ډېر زیات نامنظم دی. تاسو په لومړۍ شلوریزه لوبه کې ولیدل چې 119 پورې عزازي او شهزاد اوپننګ کړی و، 10 اورونه مکمل پاتې وو. موږ 9 لوبغاړي هم له ځان سره لرل، خو په دې وخت کې تاسو ګورئ چې د یو لوبغاړي په سوځېدو باندې سمیع الله شینواری بیټینګ ته راښکته کېږي په شلوریزه لوبه کې. په اصل کې هغې وخت کې داسې یو بیټسمین په کار و چې شفاق و، همدغه راز نجیب زدران و، نبي عیسی خیل و. د درېو راونډ نه موږ ګټه اخیستې وه. موږ په هغې لوبه کې تقریبا 250 پورې منډې جوړولې شوې، ځکه موږ 9 لوبغاړي له ځان سره 10 بیټسمینه پورې لوبغاړي پر موږ سره بیټسمینان وو. خو موږ په هغې لوبه کې 160 منډې جوړې کړې. په دویمه لوبه کې هم حضرت الله عزازي 82 منډې جوړې کړې. بهترینه اوپننګ روان و. په هغې کې بیا د سمیع الله شینواري په ځای باندې پخپله کپتان راښکته شو چې په 10 بالو باندې 10 رنزه وکړي. هغه ټول مومنټم چې کوم د لوبډلې و، کوم مورال چې د لوبډلې و، هغه یې بېرته ډاون کړ. نو زموږ لوبغاړي ماشاءالله ښه لوبغاړي دي، بد لوبغاړي نه دي. د افغانستان خو باید ځوانانو ته هم وخت ورکړل دی چې دغه بیټینګ آرډر کې چې کوم دي په دې کې بدلون راشي د حالاتو مطابق، د وخت مطابق، د اورونو مطابق، د پاور پلی مطابق باید لوبغاړي ولوبوي. ډېره زیاته مننه مومن صاحب. په دې هیله یم چې دغه ځینو نوو کسانو ته لکه زازی صاحب دی او همداراز نور نوي ځوانان دي باید چانس ورکړي. وفادار عمل ورلډ کپ لا روان دی، د ورځ دران تاسو ګورئ ټپي دی، حمید حسن ټپي دی، شاپور ټپي دی، میرویس اشرف ټپي دی. موږ سره فاست بالینګ بیخي صفر کې حساب دی. خو تاسو ولید د ایرلنډ غوندې پیچرو باندې، د انګلستان غوندې پیچرو باندې 4 په تمریني لوبه کې وفادار مومن 4 وکټې په تمریني لوبه کې واخیستې، خو نه په شلوریزه لوبه کې او نه په بوندسلیزه لوبه کې ورته چانس ورکړل شو. په داسې حال کې چې موږ هیڅ فاست بالر د ورلډ کپ لپاره نه لرو، نو په کار چې وفادار ته د ایرلنډ په پیچونو باندې بالینګ کولو چانس ورکړل شوی چې هغه د وکټو سره داسې شوی وي. ډېر کم وخت پاتې دومره وخت پاتې نه دی، تقریبا 6 میاشتې یا 8 میاشتې ورلډ کپ ته وخت پاتې دی. موږ باید دغه ټیم دغه لوبغاړي مسلسله توګه باندې بدل کړو، چانس ورکړو تر څو خپل موقف له لاسه ورنکړو او خپل ځای وساتو. که چېرته چا خبره اووم مقام ته نشو تللی، خپل هغه اتم مقام خو وساتو. او که چېرته دا رقم سیستم واوسېږي چې پخواني لوبغاړي او دا نوي لوبغاړو ته هغه کسان چې حساب ورباندې کېږي وخت ورته ورنکړل شي، نو دا فکر نه کوم چې موږ خپل مقام ورته زړه م ډېر نه کېږي، ځکه چې ورلډ کپ را روان دی، دوی غواړي چې دغه لوبډله برابره کړي. ما وړاندې وویل چې لوبډله کې موږ ډېر مشکل نه لرو، زازی په کار و چې دغه سړیو کې لوبېدلی وي، خو نور د ورکې له مخې بهترینه لوبډله ده یا بهترینه لوبغاړي په اوسنۍ ملي لوبډله کې شامل دي. خو خاص دومره دی چې هغه سوچ بدلول پکار دي او ډېره خواري کول پکار ده، ځکه دا ځل زما په خیال باندې باید موږ داسې کوم بهانه ونه لرو چې موږ دا ځل هم یوازې اشتراک وکړو یا ګډون وکړو، باید موږ دغلته لوبې وګټو. او دغه ایشیا کپ زموږ لپاره بهترین چانس دی، ځکه د همدغه 4 ټیمونو سره به موږ په انګلستان کې هم لوبېږو. نو که دغلته موږ ښه کارکردګي وکړو نو د همدې نه زموږ هم لوبډله جوړېږي، هم د لوبغاړو مورال اوچتېږي او هم راتلونکي ورلډ کپ کې زموږ کارکردګي نتیجه ورکولی شي. ډېره زیاته مننه مومن صاحب چې راغلئ زموږ بلنه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راڅخه وکړله. تر سبا پورې چې تاسو چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په پاکه لاس په ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.